پښتانه پاک ملاړله دا سوي دی ګانو کې فلمونه دا کتو ندي شرمای مو په دنیا کې پښتانه پاک ملاړله. السلام علیکم ګرانو ملګرو. د انټرنیشنل پښتون ته جواب ورکولو نه اول زلک د پښتون قوم ته یو څو حوالې ورکوم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د خیبر پښتونخوا په خاوره کې د کرکټ په دنیا کې شاهد افریدي، یونس خان، فخر زمان او داسې نور هم پښتون کرکټرانو او خضر حیات عرف خان بابا چې د مردان سره تعلق لري په امریکا کې د خپل ملک و قوم علاقې نوم یې روښانه کو. دغه شان که په سرکاري عہده مطلب د پاک فوج خبره راشي نو د کرنل شیر خان چې د ثوابۍ سره تعلق لري هم دغه شانتي که د شاعرانو لټون کې نو ډیر نه لږ شانتي پشا لاړ شي نو رحمان بابا. دا حمزه صاحب تاسو د شاعرۍ غږ د کوم وخت نه کړی دی؟ زه ما چې کوم وخت په اسلامي کالج سکول کې سبق وی پنځم جماعت کې خوشحال خان خټک خو دغه پښتون نشو کولی چې ته یو پښتون نور سره ودرېږو. دا هغه پښتون دی قدرمنو چې د مومند کې راغټ شوی دا شاه زلمی به په دې غریزو علاقه کې لیونی سپیلنی شي او هر صاحب د مورکې دغه چغې سورې د ځان سره یوسي. هر صاحب او هر چغه به دغه پښتون د ځان سره لیونی کی او هغه چغه څه ده؟ هغه چغه دا ده، هغه ویر دا دی چې سړی وژني. وره تاسو پښتو پالل غواړئ او خپل پښتو سر ته رسول غواړئ او وایي چې موږ د جنتیانو ګرځو او موږ د ژوند دا مقصد ترلاسه کړو نو راشه د مومند د ایروان وطن ته راشه چې تاسو ته پته ولګي چې دا جنت تاسو سره صرف په دوه قدمه کې پروت دی. قدرمنو، ډېر عزتمندو، رسواندو، درنو پښتنو، تاسو ته سوال کوم، دغه مینت کوم چې سترګې وغړوئ په دې سیمه چې کومه لوبه روانه ده دې لوبې له به موږ وار ورکوو. دا هغه عکسونه دي او دغه شان د بلا نومونه دي چې هغوی په وجه نن یو انپړ پښتون هم په خپل قوم فخر کوي. خو دلته د ډیره د افسوس خبره ده چې هم د دغو اتلانو نوم ناموس بې عزتۍ پسې بل قوم بل مذهب ولا نه بلکې هم په دغه خاوره پیدا شوي یو څو انټرنیشنل پښتانه دي چې د فلم انډسټري سره تعلق لري. هغوی د فحاشۍ هر هغه یو بارډر کراس کو چې یو پښتون خو پرېږده چې یو مسلمان دپاره ډیره زیاته د شرم خبره ده. خو د دغو خلکو نه زیات زه د خپل پښتون قوم مشرانو کوم چې په تیر حکومتونو او یا وس موجوده حکومت کې دي د دغو فلم او د سی ډي ډرامو باندې مکمل پابندي ونه لګوله. خو دلته زه موجوده حکومت جناب سپیکر اسد قیصر سے ډیره زیاته شکریه ادا کوم چې دوی سینسر بورډ تشکیل کو او هغه د پی ټی آی سره تعلق لرونکي جناب شهریار افریدي چې زمونږ د دې میشن لپاره یو ویډیو پیغام په سوشل میډیا اپلوډ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. ایک حیران کن بات جو ہمارے پشتون قوم کے ساتھ منسوخ کر دی گئی ہے وہ پشتو فلمیں. ایک ایسی سوچ کو جنم دیا جا رہا ہے پچھلے کافی دہائیوں سے جو کہ پشتون کلچر روایات کے بالکل مخالف ہے. اوس راځو ملګرو دغه انټرنیشنل پښتون په طرف او اول دغه ویډیو وګورئ نو بیا درته زه جواب صرف په دې وجه ورکوم چې یوسف جان لالا زړه کې څه داسې رانشي چې کنې زه د بې ضمیرو او بې ننګو پښتنو لپاره د حق وینا کوم. اول دا ویډیو وګورئ بیا درته زه جواب درکوم. ظالم د خبرو په چل نه پوهېږي. زه شاعر یم، زه مفکر یم، زه خلکو ته عقل ښیم. تا ته دا پته شته چې دا انتها پسندي د هر څه کم ځای نه راغلي دي؟ دا د ضیاءالله صاحب راوستي دي، د مولا په سزا یې راوستي دي، دا ما ته نه دي راوستي. دا جهانګیر خان معاشره نه ده خرابه کړې. جهانګیر خان معاشره خرابه کړې. جهانګیر خان معاشره نه ده خرابه کړې. خبر شي دا ډېر غټو غټو خلکو خرابه کړې. جهانګیر خان یو وړه غوندې څانګه ده. هغه غریب څه کوي؟ کریکټر ورکړي هغه وکړي دا لوګي نمبرې 40,000 باندې خامخا کریکټر کوي.
ته ولا په ویټي خیبر کې ښه کرکټر ورکړه چې هغه وکړي تا اورېده ښه کرکټر ولا ورکړه خو یې کړي دي اخو اداکار دی اخو زمونږ دلیب کمار دی د پښتو تا اورېده او زمونږ د پښتو دلیب کمار دی طاهر خان پسې پوهېږي ته پسې پوهېږي زما پسې پوسټونه شیر کړي شابې او زه اوس در پسې راووتم که نه زه به د هرې خبرې جواب در کوم زه تاسو د خبرو چل وښیم غلمارانو خبرې مې زده کړي دي دې مخ ته هم ګورې او خبرو ته هم ګورې ما دې پورې اورېدلي رحمانه چې دا خبره چې کومه شوې ده دا د پنجابي سره شوې ده دا خبره رښتیا ده خو زه تا ته خبره کوم که نه لکه د دوی نه چې هغه خدایي شوې وه نو دغه سړی پنجابی و بیا ما ورته ویلي چې ګوره تاسو لکه دا خبره زه ته اوس نه شم کولی که نه لکه زه دغه ما نه کوم که نه نو ما ورته چې ګوره دا خو به بیا پنجابی و نو ګوره ته خو ما تا ته خو ما خو ویلي و چې ما ورور درته ویلي و نو ما د تا دومره خرچه برداشت کوله هر څه ته مې پیسې در لېږلی ما انکار نه ده درته کړی که مې انکار درته کړی یو میسج ما ته وښایه چې په دې میسج کې دې ما ته انکار کړی ده خو په اخره کې مې ځکه درته وکړو چې ته خو تا داسې کار کړی و چې خو زمونږ د پښتو سره نه ښایي غنده سره مې بوتلې و تا خپله چا ته پرېښې ده بړوا تا له نه درځي سپیه د یرې تم دی که ته دا پنجابي میتیازو ته م رسي میتیاز یې پېژنې پنجابي دی خو مړه غیرت دی پکې پښتو ده پکې وفا ده پکې زمونږ د پښتنو نوم پنجابي ته سپک کو لکه خبره درته کوم لکه دې داسې کار وکړو چې هغه بیخي پنجابی و هغه بیخي لکه پته نشته پیسې به یې وي بې څه وجه به وه که نه نو ما ورته چې پیسې د ضرورت خو ما خو 10 لکه نه 6 لکه مې هم درکولې قسم ته به مې په اتار هم درته راخیستې وي په داسې کار دې سم غنده سره مې بوتلې و تا خپله چا ته پرېښې ده بړوا تا له نه ده نو ملګرو څنګه چې تاسو واورېدلو هر څه مو په خپلو سترګو وکتلو نو د دې نه دا ثابته شوه چې دغې د ګل خوبانه د کسونو مې د دغې سینګرې والد صاحب په خپلې خولې خپل ځان ته په خپله جواب ورکړو نو موږ ته د جواب ورکولو څه پاتې نه شو کومو ملګرو چې دغې د کنځلو کلیپ په کیسه نه وي پوه هغه یې بلکل په یوټیوب باندې دا سرچ کوی شي دې ټایم کې چې تاسو په دې سکرین باندې ګورئ پښتو پوینټ سید بادشاه نوم یې دی اور د دغه ورور سره د دغه مسافر چې څه کیسه ده دا ټوله تاسو په ډیټیل باندې هلته کتلی شئ پښتو پوینټ چینل دی اور باقي چې کومې خبرې دي هغه زما پښتو ما ته اجازت رانه کړو ځکه چې ډېر رد بد پکې ویلې شوي دي نو هر ځای کې الله مو خوشحاله لره موږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې لوی الله پاک ډېره شرمای مو په حجرو کې